نن هم د حجره یا دغه جرګه چې کومه ده نو هغه ډېره پرامنه طریقې سره روانه ده. خلک ول ډېر پرجوش دي، را روان دي، ډېر زیات عوام ول را روان دي. بالکل دنیا خالم ول راغلی. تاسو کتی شو دا د خیبر ډېره تاریخي او ډېره زیاته غیرتمنده خاوره ده. په دې باندې نن د قومي عدالت چې کومه جرګه ده هغه کېږي. نن 11 اکتوبر دی. زه هم راغلی یم، ما سره اوسېږئ، راځئ چې تاسو ته زه وښیم. روشه سړی چې چاپېړې ورکوم مثالای ګریم نو ګر سوي خپل شو بل نه لګيږي. کم چې د پښتون قومي جرګې عدالت دی د ضلع خیبر په یوه تاریخي او یوه غیرتي خاوره باندې نن 11 اکتوبر دی روان دی. ولسم اکتوبر په عدالت لراغلي جرګه روانه. یغه لپاره کولرې لګولې. ماشاءالله دا ډېر بهترین کار دی. دا ځای په ځای باندې دغه خطای شو. دا په ټوله لاره باندې دا کولرې دغه خلکو خپل مددات لګولې. دا کولرې اوبه پکې شته، اوبه پکې شته. دا تراکه لګي اوبه ګیلاس کې راواخله. دا ماشومان بالکل چمتو ولاړ دي دلته اوبه میلمنو له ورکوي زی په زی باندې. دا ډېر ښه عادت دی، ډېر ښه کار دی. موږ داد ورکوو. لرې لرې ځایونه خلک راغلي دي. د پښتنو نه دي، د وزیرستان نه، ټانک نه، د مختلف سیمو نه راغلي خلک دي.
کتونکو تاسو ټوله جرګه د هغې انتظامات او هغه کم میلمانه چې راغلي وو هغه راتلل را روان وو. اوس هم ډېر زیات تاسو ګاډي ما په شا باندې کتی شو چې ډېر بې انتهایي خلک را روان دي. نو تاسو دا وکتل دا به جاري وي. دا جرګه چې کومه دا به په 11 اکتوبر نن چالو ده، سبا به وي، بله ورځ به وي پر امنه ده، ځکه چې ډېر ښه انتظامات یې ورته کړي. ما له اجازت راکړو. د الله په امان.